الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. محترم و قدرمندو درنو ورنو، نن به یو څو هغه کسان وپېژنو چې د همیشه لپاره دوی په غم او مصیبت باندې اخته وي، د غم او مصیبت څخه خلاصون نه لري. په المجالسة و جواهر العلم کې او په عیون الاخبار کې په دویم جلد صفحه 14 کې یو روایت راخلي چې په هغه کې 6 داسې خلک بیان سوي دي چې هغه د غم او مصیبت څخه نه خلاصیږي. عن ابي عبيدة قال: 6 لا يخلون من الكابة. 6 داسې کسان دي چې هغه خلاصي نسي پیدا کولی د غم او مصیبت څخه. اول هغه کس دی رجل افتقر بعد غنى، څوک چې د شتمنۍ او بډایتوب څخه وروسته بیا مسکین شي، نو هغه بیا په مصیبت او غم باندې اخته وي، ځکه چې دغه په خپل مالدارۍ کې چړچې او خوندونه لیدلي وي، اوس چې هغه چړچې او هغه خوندونه ورته نه رسیږي، نو طبعا په طبیعت کې د احساس د غم او مصیبت کوي. او یا دا چې اوس به د خلکو پورونه ور باندې وي، هغه خلک به د ده څخه خپلې قرضې غواړي، دی به هیڅ توان نه لري چې هغه ادا کړي، نو دا د انسان څخه بلکل آرامي اخی او په مصیبت و غم باندې اخته کوي. نو که انسان چیرې د خپل مالداري خپل مال په دینی لاره کې مصرف کړی وای، د اخروي ژوند دپاره مصرف کړی وای، بیا به پر ده باندې دغه غمونه نه وای. دویم، وغنی یخاف علی ماله التوا. هغه سرمایه‌دار، هغه شتمن سړی چې د خپل مال پر هلاکت باندې بیریږي، د هغه څخه به ځکه د آرامۍ ژوند اخیستل شوی وي او دی به په مصیبت باندې اخته وي چې دی به هر وخت د ځان او مال لپاره د هلاکت او بربادۍ په فکر کې وي چې رانه برباد نشي، هلاک نشي، چې نورې ډېرې کمې نشي. او هر وخت به هر ګړی به د ده سره احساس د خطر وي چې څوک یې غلا نه کړي، څوک مې ونیولي، څوک مې پر خپل مال قتل نه کړي. نو دا فکر چې د انسان سره وي، د هغه سره په طبیعت کې مصیبت او غم ملګری وي. دریم، وحقود، کینه ساتونکی، د بل مسلمان ورور سره کینه بغض لري. هغه څوک چې د نورو خلکو څخه د انتقام اخیستلو په فکر کوي، خامخا به دی په مصیبت کې اخته کیږي، ځکه چې دی کله انتقام نسی اخیستلی او یا هم بعضې کارونه د ده پر طبیعت باندې برابر نه کیږي، نو دا پر اعصابو باندې فشار راولي چې دا د انسان څخه آرامي اخی او په ناارامۍ او مصیبت او غم باندې اخته کوي. څلورم، وحسود، حسد کوونکی د بل مسلمان سره. د نورو خلکو سره حسد کوونکی دا تر ټولو ډیر په عذاب وي، ځکه چې د جانب مقابل یوه کوچنۍ مسکا، یوه کوچنۍ خندا هغه پر ده باندې داسې تاثیر کوي لکه ایټم بم. د کوم چا سره چې دی حسد کوي، تل به دی د هغه ژوند تعقیبوي، د هغه ژوند به ګوري، خپل ژوند، خپل حیات، دا به هر څه ترې پاته وي. د هغه د ژوند، د هغه د خوشحالیو
د ورانولو په فکرونو کې به وي، هغه سوچونه به کوي، هغه سوچونه به په سر کې ګرځي لکه لیونی داسې به وي. نو تر دې به بیا لوی مصیبت چیرې وي؟ نو کوم مسلمان چې د کینهګرۍ څخه د بغض څخه د حسد څخه ځان وساتي هغه سره به بیا د مصیبت او غم نه وي. پنځم وطالب مرتبة لا یبلغها قدره، هغه څوک به د همیشه دپاره په غم کې په مصیبت کې اخته وي چې دی د داسې مرتبې د داسې چوکۍ غوښتن کوي چې دی توان نسي لرلی، لاس ته یې نسي راتللی او دی قدر هم نه لري. د هغې مرتبې او چوکۍ طلبګار چې نه دی استعداد لري، نه ظرفیت لري او نه لاس ته راوړلی سي، دا سړی به ځکه په مصیبت باندې اخته وي چې تل به داسې وي لکه یو شی چې ترې ورک وي. نو د هغه په سوچونو کې به وي چې زه باید د داسې لوړې مرتبې د لوړې چوکۍ خاوند وای، خدای به یې طلبګاري استعداد و ظرفیت او توان به یې نه لري، لاس ته به یې نسي راتللی. تر ویښه به په خوب باندې خوشحاله وي، ځکه دی به په خوب کې د هغې چوکۍ په اړه باندې خوبونه ویني، سوچونه به کوي. تر مجالسو به په یوازیوالي تنهایي باندې خوشحاله وي، ځکه دی به په تنهایي کې د ځان سره په دې فکرونو کې ډوب وي چې پلانې کرسي مې لاسته راغلی وای، پلانې لوړه مرتبه مې لاسته راغلی وای او داسې قدر و عزت و شوکت مې وای. دا د لوړې مرتبې طلبګار شهوت پرسته، هغه به شهرت پرسته، د همیشه دپاره په غم او مصیبت باندې ګرفتاره وي. شپږم ومخالطة العلماء بغیر علم، هغه څوک به د همیشه دپاره په غم او مصیبت باندې اخته وي څوک چې د علماو سره په داسې حال کې ځان ګډوي چې د علم نه لري. نو چې څوک ځان د علماو په ټولۍ کې داخلوي خو هغه عالم نه وي خپله، هغه به ځکه په مصیبت کې اخته وي چې تل به داسې شان اوري چې دی به په هغه باندې نه پوهېږي. د علماو له خولې به داسې الفاظ راوځي چې دی به په هغه باندې علم نه لري، نه به یې ورباندې خبر، نه به ورباندې پوهېږي. حیران به یم چې څه وکړم. دا خامخا انسان سره غم او مصیبت ملګری کوي. او کله کله به د ده څخه داسې خبرې کېږي، داسې تبصرې او داسې تحلیلونه به د ده څخه صادره کېږي چې نه یې عقل مني نه یې بل څوک ورسره مني. او کله کله به داسې مسایل بیانوي چې هغه د خپله ذهنه بیانوي چې هېڅ اعتبار او اهمیت به نه لري، څوک به هېڅ اهمیت نه ورکوي. نو داسې ده لکه دا سړی داسې څه لکه بیا خپل ځان لیونی ورته معلومیږي، لکه د هوښیارانو په مجلس کې چې څوک راټیر وهل سوی وي. نو دی هم داسې چې د علماو په ټولنې باندې، علماو په مجلس باندې ځان ورګډوي او ځان عالم شماري، ځان ښه تکړه شیخ شماري، خو خپله هېڅ علم نه لري. دا سړی به همیشه دپاره په مصیبت او غم باندې اخته وي. مقصد دغه شپږ نفره شپږ خلک چې دا ډېر غلط او ډېر خراب صفتونه دي چې کوم څوک دا صفتونه ولري هغه سره به همیشه غم او مصیبت دا ملګري وي. او که چا دغه شپږ غلط صفتونه د ځانه لرې کړله همیشه دپاره به هغه بیا خوشحاله وي، د هغه سره به غم او مصیبت نه وي ملګري. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو څخه دا صفتونه لرې کړي، الله تعالی دې موږ ځینې وساتي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته داسې لار باندې استقامت نصیب کړي چې د الله رب العزت رضا پکښې وي. اخوکم فی الله حکیم الله صابر الحنفي، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.